الله جل شانه یو آیات کریمه کې فرمایي ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الله فرمایي ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، تاسو د خپل صدقو ثوابونه دا په احسان کولو سره ما بربادوي، دا په تکلیف رسولو سره ما بربادوي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، دا خپل صدقات او دا خپل خیراتونه او دا خپل اعمال دا ګوري په احسان سره ما بربادوي چې تاسو یو خېګړو کوي د چا سره او بیا دا هغه خېګړې احسان په ښکارا کوي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، من چې چا سره د احسانو کو بیا دا هغه احسان خېګړه ورته یادې چې یاره دا مې در سره کړي دا مې در سره کړي، دا سیمه کو. الله فرمایي دې سره خو ستا اعمال برباد شول، ستا صدقات او ستا خیرات دې سره برباد شول. والاذى او دا خپل عملونه د تکلیف رسولو سره ما بربادوي، خپل صدقات د تکلیف رسولو سره ما بربادوي. چې ته صدقه وکې او بیا چې چالر دې ورکړې ده هغه باندې ته احسان ښکاره کې یا هغه لره ته تکلیف ورکې، نو الله فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم، دې سره خو ستا عملونه برباد شو، صدقات برباد شولو. بیا الله فرمایي کالذي ينفق ماله رئاء الناس، لکه دا هغه انسان چې هغه د خپل مال دولت خرج کړي او د ریاکارۍ دپاره خرج کړو. مثال جماعت یې جوړ کړو ریاکارۍ دپاره جوړ کړو، مدرسې جوړ کړه ریاکارۍ دپاره جوړ کړه، یو یتیم او یو فقیر سره امداد وکړو لیکن ریاکاری کوي، چا سره خېګړه کوي لیکن ریاکاری کوي، خودنه کوي، د الله جل شانه د رضا دپاره شیز نه خرج کوي، رئاء الناس د خلقو د خودنې دپاره خرج کوي. نو زما قدرمندو ریاکارۍ سره د ده عمل برباد دی. صدقات، منځونه، روجې، تلاوت، نفلونه، تهجد، صله رحمي، دا ټول د ریاکارۍ سره وکړه، زما وروره ریاکارۍ سره د عمل برباد. اخلاص سره عمل کول، اخلاص سره